بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تمه لرم چې ټول ملګري به روغ جوړ به او خوشحاله به. خدای پاک مو ښه لره. زه نن خصوصي یو پیغام سره راغلی ما، خو دا تاسو ته ډومبي نه واضحه کوم چې هیڅ قسمه سره فیج آی ډي وغیره هیڅ قسمه سره ریټینګ لپاره نه یم راغلی. نو زه په خپله هم نه پوهېږم، خو دا ده چې څومره پوهېږو تاسو پوهېږئ یا زه پوهېږم، نو هغه هر څه به چې کوم دی یادښتونه دا هر څه به د یو بل سره شیر کوو. د ټول نه لومړۍ خبره دا ده چې کورونا وایرس په ټوله دنیا کې چې کوم دی یو هلچل جوړ کړی دی. دغه وبا چې کومه ده نو تر اوسه پورې د 170 ملکونو نه زیات خلک چې کوم دی په خپله قبضه کې اخیستی دي. او داسې دا ګرانو ملګرو چې دا څیز چې کوم دی سیریس اخیستل پکار دی. د خدای خاطرو کې دا خو یو سیریس واخلی. او بل چې کوم دی کومو ملکونو چې سیریس نه دی اخیستی دا دی الحمدلله چاینا چې کوم دی نو د هغې نه کلیر شوی دی. او ووهان چې کوم ښار و څومره زیات کیسونه په هغې کې راغلي وو، څومره زیات چې کوم دی خلکو د ژوند نه لاس وینځلي وو، نو هغه خلکو چې کوم دی ووهان ښار چې کوم دی کلیر شوی دی. نو دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده. خو د دې سره سره ګرانو قدرمندو ملګرو زموږ ذمه دارۍ هم دي. اټلی دا څیز چې کوم دی سیریس نه واخیستی، سنجیدې نه واخیستی. 13 ورځ چې کوم دی د هغې کیس ایبو چې کوم دی ډیت شي د مرګونه مخې ته راغلي وو. او پرون چې کوم دی 793 کیسونه یعنی 793 خلک چې کوم دی په یو ورځ باندې مړه شوي دي. د هغې وجه دا د هغې ویډیوز هم چې کوم دی وایرل شوي دي. هغه د کتو نه دي، هغې ته انسان زړه نشي وي، نوم انسان چې کوم دی هغې ته زړه نشي نیوی. نو دا وبا ده او په دې کې چې کوم دی سنجیده کېدل پکار دي. یو خبره خو دا ده چې خدای او رسول خاطرو کې تاسو چې کوم دی داسې سنجیده واخلئ، د ګورنمنټ سره چې کوم دی کومک وکړئ. ګورنمنټ چې کوم احتیاطي تدابیر تاسو ته وړاندې کړي دي یا ډاکټرز وغیره چې کوم دی وړاندې کړي دي په هغې باندې په سنجیدګۍ سره عمل وکړئ. یو چې کوم دی خدای ته وګورئ، د دې لطیفو نه لږ ووړئ، یو څو ورځې تاسو د لطیفو نه ووړئ. دا لطیفې په دې پسې مه کوئ، دا د خدای پاک له طرفه چې کوم دی یو امتحان دی، یو ازمایش دی. د دې نه به خدای پاک مونږ ډېر زر وباسي، خو دا څیز مونږ سنجیده واخیسته. د ټول نه مهمه خبره دا ده چې مونږ لاس چې کوم دی نو هغه هر ګینټه یا یوه نیمه ګینټه یا څومره چې کوم دی په ورځ کې څو ځله چې کوم دی لاس په صابون سره وینځل پکار دي او د 20 سکنډو پورې چې کوم دی نو هغه وینځل پکار دي. یوه بله خبره دا ده چې لاس د ملاولو یا مصافحې نه چې کوم دی لږ پرهیز وکړئ، چونکې دا سنت عمل دی. خو د دې نه چې کوم دی دا وبا چې کوم دی هغه ډېر زر ټرانسفر کېږي، ډېر زر چې کوم دی بل انسان ته لګي. نو پلیز تاسو چې کوم دی د یو بل سره د مصافحې او د لاس ملاولو نه پرهیز وکړئ. او دا تاسو د خپل ځان سره هم ښه کوئ، دا تاسو د هغې سره هم ښه کوئ. خو کم خلک چې کوم دی په دې کې بې احتیاطي کوي، نو ګرانو ملګرو د یو انسان قتل چې کوم دی که نه نو هغه د ټول انسانیت قتل دی. دا تاسو داسې کوئ چې دا تاسو د بل انسان وژنه کوئ. نو د مرګ چې کوم دی نو هغه څومره لویه ګناه ده، یعنې د قتل کول دي. نو دا چې تاسو ته پته هم یو بیا هم تاسو بې احتیاطي کوئ، تاسو ډېره لویه ګناه کوئ ګرانو ملګرو. د دې سره سره احتیاط چې کوم دی دا وجود چې کوم دی دا بدن چې موږ له خدای پاک راکړی دی نو دا یو امانت دی. یو انسان چې سره امانت کي دی هغې څومره پورې چې کوم دی خیال ساتلی شي، څومره د ځان نه زیات د هغې خیال ساتلی شي. نو دا خدای پاک زموږ سره امانت دی. د دې امانت خیال ساتل چې کوم دی دا زموږ فرض دی. دا خپل فرض وګڼئ. د خپل کور د خلکو چې کوم دی خصوصي خیال وساتئ، هغې ته چې کوم دی د ماشومانو خصوصي خیال وساتئ، د بزرګانو خصوصي خیال وساتئ. پرون چې کوم دی یو پیغام راغلی دی، هغه دغه پیغام ګورنمنټ دغه اعلان کړی دی چې کوشش تاسو کوئ چې کوم بزرګان دي یا ماشومان دي نو هغې د لمونځ اهتمام په کور کې کوشش وکړئ، ځکه چې د وایرس چې کوم دی دغه ماشومان او بزرګانو ته چې کوم دی ډېر زر لګېدی شي، خطره د هغې زیاته ده. نو دغه تاسو کوشش وکړئ چې
بزرګان او ماشومان چې کوم دي نو دا په کور کې د مانځه اهتمام وکړي. بله خبردار ګرانو ملګرو د ټولو نه مهمه خبره چې کومه ده نو هغه دا ده چې دا سیز چې کوم دی سیریس واخلئ، پلیز دا سیریس واخلئ، ګپ دا مه ګڼئ. بله دغه چې کوم دی نو هغه دا دی چې د ګڼې ګوڼې نه زیات چې کوم دی ځان وساتئ، ګڼې ګوڼې ته مه ځئ. اور داسې ده که لاکډاؤن که د دې حال و یا چې کوم دی که جزوي وي او چې کوم دی فل لاکډاؤن وي په هغې کې چې کوم دی د حکومت مرسته کول پکار دي، په کور کې پاتې شئ. او بیا د بله مهمه خبره دا ده که چېرې لاکډاؤن ولګېده او داسې خلک وي چې هغې یومیه اجرت وي، یعنې د ورځې اجرت وي د هغې، نو د هغې سره کوم پټ ماړه خلک دی پلیز د هغې سره مدد وکړئ، د هغې سره چې کوم دی د هغې په ښه باندې راشئ. دا د انسانیت ښېګڼه ده. دا چې کوم دی هېڅ قسمه د سیاسي جنګونه، سیاسي پروپیګنډې، یو پارټۍ پسې بل پارټۍ پسې، دا چې کوم دی د دې وخت نه دی. څوک په عمران خان پسې لګیا دی چې کچکول یې راغستی دی، څوک څه پسې، څوک عمران خان که کچکول راغستی کار څه راغستی ستاسو لپاره راغستی، د دې کام دپاره راغستی دي. هغه ته د شهرت ضرورت نشته، هغه ته چې کوم دی د بل هېڅ قسم هغه ته د پیسو ضرورت نشته، د دې کام دپاره که خبرې برداشت کوي کار څه کوي د دې کام دپاره لګیا دی. نو کوشش وکړئ چې د دې سیاسي پروپیګنډو نه، د دې هلو ځلو نه چې کوم دی تاسو روزئ او دا یو قومي پریزه وګڼئ. ټول قوم چې کوم دی متحد شئ او دا خپل فرض چې کوم دی تاسو ادا کړئ. که په دې درنه څوک خفه کېږي چې یاره ته ما سره لاس ولې نه وهې، نو دا ته هغه سره هم ښه کړئ او دا ته خپل ځان سره هم ښه کړئ. دا ورته وویلی شئ چې یاره کوم صورتحال چې دی نو هغې په تناظر کې د دې څیز نه پرهیز کول پکار دي. کوشش وکړئ چې تاسو په کور کې پاتې شئ، چې د ګیدرینګ نه ځان وساتئ، د خادي مادو نه چې کوم دي مه ځئ، لاړ نه شئ نو ښه خبره ده. ځکه کلیرلی هغې ته ووایئ چې دا چې کوم دی نو په دې به ما نه خفه کېږي، دا چې کوم دی دا زموږ فرض دی، ګورنمنټ اعلان کړی دی او د ریاست خبره منل پکار دي. بل ګرانو ملګرو بله چې کومه مهمه خبره زه تاسو ته کوم نو هغه دا ده چې کومه ضلعي حکومتونه چې کومه نمبر چې کوم دی هغه ویلي دي نو د هغې سره چې کوم دی مدد وکړئ. که داسې قسمه خلک وي چې هغې د بهر ملک نه راغلي وي او هغې ته زموږ د ګورنمنټ یا زموږ ضلعي انتظامیه چې کوم دی هغې ته رسایي نه کېږي، نو پلیز کایندلی تاسو د هغې سره کومک وکړئ. ځکه چې تاسو د هغې کلیرنس وشي، د هغې چې کوم دی د هغې سکرینینګ وشي، نو دا ستاسو لپاره هم فایده ده، زموږ لپاره هم فایده ده، ټول قام لپاره فایده ده. نو خپله قومي فریضه ادا کړئ. او بل چې کوم خلک چې کوم دی د دې ښکار دي یا شکمن دي، نو هغې ته هم زه درخواست کوم که کرنټاین کې چې کوم دی تاسو واچي هلته کې د یو څو ورځو لپاره، نو پلیز تاسو د حکومت سره مدد وکړئ، تاسو چې کوم دی ګورنمنټ سره مدد وکړئ، تاسو د کام سره مدد وکړئ. دغه یو څو ورځې سخته ده په ځان باندې تېره کړئ، انشاءالله یو ډېر خوشحاله ژوند چې کوم دی یو څو ورځې پس بیا را روان دی. دا یو څو ورځو سخته ده، نو دغه زموږ فریضه ده، دغه زموږ فرض دی چې دغه مونږ ادا کړو. زه د ضلعي حکومت د دیر لویر چې کومه نمبر چې کوم دی خپور کړی دی نو هغه زه تاسو ته وایم که چېرې ستاسو په کوزدر کې داسې خلک موجود وي چې هغې چې کوم دی هغې بهر ملک نه راغلي دي یا د بلې ضلعې نه راغلي دي او هغې ته چې کوم دی دغه قسمه څه تکالیف ورته تاسو ته محسوسېږي او هغې د خپلې یرې غږ نه کوي، نو پلیز تاسو په دې نمبر باندې رابطه وکړئ. 0945 د ډیلور چې کوم دی ایریا کوډ دی 825-236 په دې باندې تاسو د هغې سره رابطه وکړئ. هغې ټیم به راځي او د دې سکرینینګ به کوي. او په نورو اضلاعو کې چې کوم دی که مردان شه، اشنغر شه، پېښور شو، صوابی شوه، سوات شه، نو په دې کې چې کوم د هغې خپل هیلپلاین نمبر یې به چې هغې خپرې کړي ویلي وي په دغه نمبرو د هغې سره مدد وکړئ او دا خپله قامي فریضه چې کوم دی نو دا ادا کړئ.
ګرانو ملګرو د ټولو زیاته مهمه خبره چې کومه ده نو هغه دا ده چې غیر مصدقه پوسټونه، غیر مصدقه خبرونه چې کوم دي دا په سوشل میډیا پلیز دغه خبرې مه خوروئ. د کومې چې تصدیق نه وي، د کومې چې غیر مصدقې نو هغه مه خوروئ، ځکه چې د دې نه یره ترخه چې کوم دي نوره زیاته خورېږي. خلک چې کوم دي د ډپریشن ښکار شوی دی، خلک چې کوم دي د یرې ښکار شوی دی. نو پلیز دغه خلک به د یرې نه هم روباسو، دغه ډپریشن نه به هم روباسو. خو تاسو چې کوم دي غیر مصدقه خبرونه هغه مه خوروئ. او زه تاسو دا هم وایم چې डी सी صاحب ډیپټي کمشنر صاحب سعادت حسن بلوچ 13 ورځ په اف ام خان باندې دغه اعلان کړی دی کم خلک دغه شیان غیر مصدقه خبرونه خوري یا افواګانې خوري، نو د هغې خلاف به چې کوم دی په سختو ټکو کې هغې د دې خبرې وضاحت کړی دی چې د هغې خلاف به قانوني کاروایي کېږي. نو دغه یو څو خبرې چې کوم دی ما راوړې، ما یو 2 منټه خبرې کوم، ما نه چې کوم دی خبرې وځنډېدې. د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ، د خپل کور د خلکو ډېر زیات خیال وساتئ، خپل چاپېریال خیال وساتئ. او که زه یو ځلې بیا دغه درخواست کوم که چېرې داسې وشوه بریک ډاون شو، نو د کومو خلکو چې وس نه کېږي، د کومو خلکو چې یو اجرت یې هغې چې کوم دی کارونه هر څه پټه په ودرېږي، کوم ماړه پټ خلک دی، نو پلیز د هغې سره مدد وکړئ. ستاسو د توجه ډېره زیاته مننه. د خدای په امان.